یې سړیه دا جامې نه دي ښه دا خو ماته بله ورځ زرمینېږي چې دې جامو نه رنګ هم ځي او دا خو تارونه کوي دا خو بیخي جامې نه دي ښه ورته ووایه بل شان راواله. یا خدایه پاکه دا ښځې خو سم لیوني کول کوي چې کور ته ورله جامې راوړي دا خو داسې رنګ دی دا رنګ بدل که هغه بدل که دا داسې کا چې مارکېټ ته راولي دا خو د پلانکۍ وي دا خو د ډنګرۍ وي دا تارونه کوي دا پلانکۍ کوي تاسو خو لیوني کول. یې سړیه ژر راځه ناوخته دی ټیم ته وګوره څونه ټیم ناوخته شو اوس به بیا دوکانونه بند شي ټیم ناوخته دی خو لږ موټر به دې راله کړی وي چې زر تللی وې که نه که دا دوکانونه بند شو نو په ایمان که دا اختر رانه داسې تېر کړې ښه. او ولې نه د سیټ لور تاسو خو زموږ په دې پیسو پسې راغستې 3 کاله مزدوري وکړو ځان پې زري کړو ځان پې وشلو او سهار ځو په توره شپه راځو او چې د اختر د ورځې راشي خدای دې ستاسو بیخ بنیاد وباسي چې مارکېټ ته لاس وو په 10 منټه کې 10 ګروزوان زوی دا څخه شکلونه مې نیولي دي او اول خو مې د خدای نه سوال کو خدای پاکه چې اعتکاف ته مې کښېنې خو خدای دې د حکومت ځان له غرق او تباه کړي هغوی وي هغه څاروی بیا راوتی دی هغه کورنی دی هغه شی راوتی و خدای پاک اوس خو دا لاکډاون ولګوي چې ستاسو د شاپینګ نه خلاص شو. یې سړیه دا څه خبره ده که دوکانونه بند شو لاکډاون ولګېدو په دې باره ټوکرۍ چمکې هغه زرمینې د لیکور کې دوکان کړی دی هلته به شاپینګ له لاړ شم هلته به شاپینګ وکړو که نه دا څه خاص خبره خو نه ده. داسې وې ښځې دا مې واوره ښځې که تاسو په ځان باندې هر څومره کریمونه ولګوئ که نه دا د کریمونو ویمونو کار نه دی که د 10,000 روپو کریمونه په ځان ولګوئ که نه خو د اسخا مخونه به همدغه شان نیولي زه اوس دې مینځرې ته ګوره لکه دې لاکډاون ته ګوره او تا ته ګوره د خپل دوکان دې ولنمه د ټول دوکانونه بند شوي دي او تا کوډاو کړی. یا بچې نو موږ څه وکړو زموږ خو دغې یو څو ورځې چې ځینې موږ دې ته ناست شو چې دا ورځې راباندې هم داسې تېرې کړي نو بیا به څه کوو ښه بس که مینځرې د بوډیګانو ښځو په شان ډېر فریادونه راته مه کوه تاسو چې هم څوک وایي نه بیا په ځان نه پوهېږي خو داسې کار وکړه دې زما دې ښځې له یوه جوړه راواله مزداره غونته. یا ښځې دا راته ووایه څنګه جوړه درله راوالې. یې سړیه ښایسته شانتې جامې راواله هغه بله ورځ سمیرې له خاوند راوړې وې داسې ښایسته دې سم ښکلی کار پې هم شوی و داسې ښایسته دې پټه ورسره واغشل. یې ځان له غرقه شي نو ته ما دې مارکېټ ته سره راوستې دا ښځې دې خدای بیخ وباسي په خپله به کې دلته جامې وګوره ستاسو دا نخرې خو نه دي. یې سړیه داسې ښایسته غونته کې جامې راواله نو چې داسې ښکلی رنګ یې هم ډېر ښایسته وي او ښکلی ډک کار پې هم شوی وي داسې ډکه غونته کې هم وي چې نه ډېره نرۍ وي نه ډېره تېره وي او نه ډېر داسې ښایسته غونته کې رنګې وي مړه نو چې ډېره تشه هم نه وي ډېره ډکه هم نه وي داسې ښکلې شان جوړې وي. یا خدایه پاکه تاسو خو سم لیوني کول کوئ مارکېټ ته نیم راوستې بیا هم نخرې کې خو ګوره یاره زرغونګل کاکا داسې ښایسته غونته کې جوړه ورته راکړه داسې هم څه ښایسته کېږي په دې جامو نه خو راکړه ورته. یې سړیه دا تا څه وایې ښه ورته ووایه چې ښه ګرانه جوړه پکې د ټول نه یې قرله راکړه. یې زرغونګل کاکا د دې ښځو په خبرو دوکه نه شي ګورئ دوی ته که د 10 کروړو روپو جوړه ورته ور واغوندي که نه هم دوی نه خرڅې کېږي د دوی خو صرف د واده نه مخکې یو څو ورځې وي چې واده وکړي په دوی کې بیا وروسته څه نه دوی خو ختمې خو بس ګزارې والا جوړه ورته را یاره بچې دا خوا چې دا شنه غونته کې جوړه ښکاري دا شین رنګې دا جګړه ډېره مزداره دغه دې خوښه ده که نه ډېر ښکلی کار بیا هم شوی او بله ورځ مې راوړې ده د لاهور ته پسې تلم 2001 کس نوی مال دی په ایمان. یې سړیه زه دغه جامې نه اخلم دغه خو جامې خبره اوس کشمالي هم اچولې وي ورته ووایه چې بل شان ډیزاین راوړه. زرغونګله یو بل رنګ ورته راوښیه. ښه نو بچې دغه بل رنګ درته ښیم هغه مخه ما درته نه ښکاري هغه خړ رنګ یې دا ډېره مزداره جامې دي ظالمه دا خو ما بل ورځ راوړي دي خپل کور ته مې د خپل کور زنانو ته م وروړي دي وروړلې دي ډېرې مزدارې جامې دي ظالمه دا خو ورلواله په ایمان په 20 لکه کاله کې هم نه خرابېږي. یې سړیه دا جامې نه دي ښه دا خو ماته بله ورځ زرمینېږي چې دې جامو نه رنګ هم ځي او دا خو تارونه کوي دا خو بیخي جامې نه دي ښه ورته ووایه بل شان راواله. یا خدایه پاکه دا ښځې خو سم لیوني کول کوي چې کور ته ورله جامې راوړي دا خو داسې رنګ دی دا رنګ بدل که هغه بدل که دا داسې کا چې مارکېټ ته راولي دا خو د پلانکۍ وي دا خو د ډنګرۍ وي دا تارونه کوي دا پلانکۍ کوي تاسو خو لیوني کول کوي زه ورک شه شابه هېڅ ته د یو جامې درله مېسته ورک شه خدای دې بیخه بنیاد